تر اوسه بله کومه میاشت په دریو بخیو نه ده تقسیم سوې لکه د روزې مبارکه میاشت ده اول لس شپې چې دي هغه رحمت دي له لسو بعد تر شلو شپو پورې بیا مغفرت ده او له شلو شپو تر دیرشو شپو پورې بیا د دوزخ له اور څخه د خلاصون لاره ده. نو موږ باید په نورو میاشتو کې که موږ یا سمه پاملرنه هغو ته عبادات ته نه وي کړې، په دغو میاشت کې باید چې موږ ډېر وخت عباداتو ته ورکړو. پیغام هغه خلکو ته دا ده چې په روژه میاشت کې روژه زه ګوره اسلام 5 بناوې لري چې هغه اول کلمه، دویم لمونځ، دریم روژه، څلورم زکات، پنځم حج. او که هر یو هغه نه وي نو دغه ستون به بیخي درېدلی لکه د یو کوټې حیثیت لري. او روژه کې چې دا هر مسلمان باید خپل منځونه، خپل عبادات، خپل عبادات ته ډېر پاملرنه وکړي. او نه تنها بعض کسان دي چې بعد له روژې نه خپل منځ نه کوي. دا ولې دې اساسي مثلا داسې خو نه ده چې تنها په دې یو میاشت کې انسان مسلمان وي، داسې نه په 11 میاشت کې یعنې بعد لمونځ نه کوي، په خپل عبادت توجه نه کوي، خپل اخلاق نه صحیح کوي. نو باید له 11 نه ده 11 میاشتې هم باید دوی خپل لمونځ، خپل اخلاق، خپل هغه د روژې تر میاشتې په هغه سره برابر وکړي. روژه مبارک شه.